بغلان ولایت در شمال شرق افغانستان در حدود 230 کیلومتری مرکز در امتداد شهرهای کابل مزار شریف واقع می باشد. این ولایت در بهار امسال گواه سرازیر شدن بارانهای شدید و سیلاب‌های ویرانگر بود. به اثر این سیلاب‌ها صدها کشته و هزاران نفر زخمی گردیدند. شهر پلخمری، ولسوالی‌های گذرگاه نور، برکه، جلگه، نهرین و بغلان مرکزی از جمله مناطق آسیب پذیری می باشد که هزاران جریب زمین زراعتی، صدها رأس مواشی و خانه‌های مردم کاملاً به اثر سیلاب‌ها تخریب گردیده و بیشترین قربانیان آن زنان و کودکان گفته شده است. اینجا کاکا و بچه های کاکا و 7-8 خانه بودیم. در اینجا چیزی از آبادی و ایگپا دیده نمیشه، کلگی به ویرانه تبدیل شده. ناگهان صدای بسیار دلخراش گراس سیل آمد. از اینجا که پایلیش دویدم تا خانه آمدم که تمام طفلکا و ایگپا را بچه های کاکا مینا در موتر و کاکا مینا در موتر خودش و کلگی حرکت کردن. اینا حرکت کردن، ما و یک کاکای ما اینجا ماندیم. باز برآمدیم سر بام که 19 نفر جمع یک گارد کلینیک، سیاسرا، 10 تا سیاسرا، 7 تا تفلکا، 8 تا تفلکا و جمع گارد کلینیک در داخل مسجد بودند. ما از راه چی توت برآمدیم بالای مسجد، این تفلکا داخل مسجد که او پر شد، کلگی می رقم می چیوری مرغی وری روی او برآمدن. در گل و لای و ایگپا تر بود. دستبکار شدیم و تفلکا را از اونجا کشیدیم. در مجموع فلول سای هزاره بگیم که سای هزاره از امو دره شروع میشه. 62 نفر ارقام شهداست که این نشر شده. بالاتر از 250 نفر زخمی است. زخمی هایی که سطحی بوده و قدر جای انتقال نیافته. از همین بالا که شروع تا چشمت کار میکنه تا اون طرف تا اشکمیش و این طرف تا برکه تا سر تواشخه کلگیش از زمین های زراعتی را 90% از بین برد. فردای همون روزی که سیل آمد، نان گرم برای کل مردم، تجارای ملی، نهادهای خیر، دیگه سرامیاشت افغانستان، دیگه رده های دوم نظام در اینجا آمدند. ملا برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست وزرا، دیگه وزیرای کابینه، والیا، معین صاحبات، کلگی در مجموع در اینجا آمدند، تشریف آوردن، دیدن. سیستمی بسیار خوب آب داشتیم ما اینجا. آب از همون دره تقریبا 10 کیلومتر راه در توسط پیپ می آمد. کلگی از بین رفته. چی که برای مردم ضرورت است فقط آب، مسکن دائمی، امن. این سیل نبود که دیوار استنادی پیش روی از این کار بده، ولی این بسیار خطرناک سیل از کنترل و از مدیریت گپا خارج شده. با رفتن به ساحات سیل زده مردم روایت‌های متفاوتی از وحشت و ویرانگری سیلاب‌ها، شمار قربانیان، از دست دادن عزیزانشان و خسارات هنگفت مالی را حکایه می‌کنند. ساحه کرکر مربوط شهر پلخمری است. در این ساحه سیلاب‌ها دار و ندار مردم را با خود برد و بنا به گفته مردم محل حدود 500 خانه اصلا آثار آن وجود ندارد و 10 نفر کشته و زخمی گردند. جاوید نام دارد. به گفته وی 5 عضو خانواده اش را از دست داده و تنها یک پسرش از سیلاب‌ها نجات یافته است. وی در یک خیمه نشسته و در رابطه با از دست دادن فرزندانش چنین میگوید: وقتی که آمدم اینجا در پالیدن از شروع کردم، هر طرف دست پای انداختم، مرکز پرسان کردم، گفتم این فامیل ما در کدام خانه رفته. هیچ کس برای ما جواب نداد. کسی نگفت که آگ برده، کسی نگفت که اینجا هست. بالاخره یک بچه پیدا شد، گفت کاکا یک تو بچه تو خانه ماست. ما بسیار زیاد خوشحال شدم. گفتم برو شکر خدایا که اولادای ما خانه از یار رفته. یک وقت رفتم که بچه‌م در خانه از او
دیگه چتال مردار در مردار همونجا است. گفتم کجاست بچه مادرت؟ گفت پدر جان گفت که مادرم که خواره بیادرایم گفت که او بردک. دیگه ما همونجا زانو زدم دیگه نفهمیدم. قریه شیخ جلال یکی از ساحات ولسوالی بغلان مرکزی است. مردمی این ساحه دامدار هستند و اکثرا در خانه های گلی در دامنه های تپه زندگی دارند. بنابر گفته مردم محل، سیلاب ها همه دار و ندار مردم را با خود برده و نبود سرپناه و عدم دسترسی با آب آشامیدنی از چالش های اساسی برای تداوم زندگیشان به حساب می آید. سرتاسر منطقه به نام کرکر شیخ جلال یاد می شود. در کرکر شیخ جلال 13 قریه زندگی میکردند. از 50 خانه گرفته تا 140 خانه هم بلوک زندگی میکردند. 50% معمولی نبودند. خانه های مجبوریت، خانه های موقتی، زندگی مالداری، زندگی دیقانی، زراعت پیشی، یک زندگی بخور و نمر داشته بودند. بعد از همین 100 سال یک سال زندگیش اینمی بوده که امروز توسط اکثر 60% توسط سیلاب برهم خوردن. در 70 متر ساحه مکتب از سیل بلند است، مکتب از سیل تخریب کرده. فلهذا مردم دار و ندار خود در طول زندگی که داشت دست دادن. هر یک خانه 4 نفر، 3 نفر، 2 نفر که تلفات است. مردم بسیار سراسیمه هستند. از 13 خیره ما یک روز بین مستفیدات تقریبا 300 خانه ما نابود شده. ای که شهید دارن یا ندارن منزلشان نابود شده. ولسوالی جلگه یکی از ساحات دیگر سیل زده در ولایت بغلان است. جلگه مسیر وصل 3 ولسوالی یعنی خوست، گذرگاه نور و دره گودری می باشد. تقریبا 35 کیلومتر سرک این ولسوالی به داخل دریا امتداد یافته و از جمله مسیرهای صعب العبور به شمار می آید که با سرازیر شدن سیلاب ها همه ساله به مشکلات مردم می افزاید. همین شخصا خودم امروز 17-18 روز شده که نارین نرفتیم. هر پیره میایم تا این مسیر موترای ما سواری تا میگیریم بغل کو نارین پیاده میره. بیچاره ما موترا ما گرفته پاس میریم. دم در هیچ موتر کدام مرور برو نمیگن. تقریبا به تعداد 40,000 خانه در سطح جلگه قرار داریم که تقریبا 4-5 تا موترای فلانکو جمع جا آمدن. هر کدام از این را گفتیم 10,000 افغانی براتون میتیم ما را در شهر نارین برسانین. اینا هم جرأت کرده نتوانستن که ما را در شهر نارین برسانند. یعنی به همی مشکل که ما دچار مشکل بودیم، مریض ما فوت کرد، مریض دست دادیم به خاطر اینمی بی‌سرکی دست دادیم. این را باید در تمام مقامات زیرسالا این تنگی نارین دیگه در فکرشون باشن که باید یک توجه صورت بگیره. اگر توجه صورت نگیره بعضی وقت میشه که زنهای عامله‌داری که خودشان دست دادن اگر یک توجه صورت بگیره دیگه ان شاء الله تعالی تماما ولسوالی جلگه دعاگویشان هستند. 191 نفر شهید داریم. زخمیایی که به مراکز صحی مراجعه کردن 334 نفر هستند. یعنی روز جمعه سیلاب آمد و روز یک شنبه ما خدمات را شروع کردیم. از صبح یک شنبه تا الحالا مجموعاً 13250 نفر به امی تیمایی که در مساحت کار میکنن به اینمی تعداد OPD هم صورت گرفته. اول ابتدا مراحل کې چې کله موږ د خونړۍ سیل نه موږ خبر شولو موږ سره چې په ګودامونو کې چې شی وو اولیه کومکونه لکه خیمې وې ترپالونه وو جمپرونه وو کالي وو جامې وې ماشومان وې د غټانو وې نه په اولیه کومکو کې د بعضو درې ولسوالیو ته لکه ګذرګاه نور بغلان مرکزي بورکې ته موږ رسوو. دا اوس موږ بالکل زموږ ماشینان خو د کاره وتلي دي. نور کرایي موټر مو راویستلي دي، اسکواټر لوډر دا مو ټوله په کار اچولي دي. اطفایه والا سره مو خبره کړې ده. اطفایه موټران موږ سره اوس په 2-3 موټرې راکړي را سره دي. بس کار شروع دی چې دغه خټې جمع کوو. دغه ځای کې په موټرو باره وو سړکان چې معلوم شو اطفایه موټر دي هغه سړکان پرې وو. موږ اوس کار بالکل جریان لري. ان شاء الله په تر 10 ورځو پورې بالکل حالات نورمال شي. هغه کم تخریبات چې شوي دي، کم نیالګي او پارکونه چې خراب شوي دي هغه به څه وخت ونیسي. نور د ان شاء الله د خټو د سړکانو د مخ په 10 ورځو کې بیرته عادي حالت راوړو. کارشناسان محیط زیست دلیل باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی را کم سابقه دانسته و تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین را عامل وقوع سیلاب‌ها
در مناطق مختلف کشور و جهان می‌دانند. این ساحه را به نام کرکر یاد میکنند و این ساحه دارای یک حوزه آبگیر بسیار کلان است و تمام این ساحلی که شما به تصویر میبینین از این قسمت ها میتونه که سیل بیایه و یا آب جاری شود یا روان آبا بیاین و در این قسمت ها و خصوصا در این قسمتی که سیلبر قرار داره در اینجا باید تجمع کنند. متاسفانه حوزه خیلی کلان است ولی ساحه‌ای که سیلبر است، این سیلبر از قبل با ریگ و جغل و سنگی که پر شده فعلا ظرفیت هدایت سیل را نداره که به دریا هدایت بکنه. متاسفانه زمانی که سیل صورت میگیره کلا خانه هایی را که در این مسیر سیل یا بگیم در مسیر این رودخانه، اگرچه رودخانه نیست، در مسیر سیل ساخته شدن اینا را آسیب پذیر میسازند. در اینجا مردم باید کارهایی است که انجام بدن و همچنان دولت یا امارت اسلامی میتونه که در این قسمت کارهایی را انجام بدن. مردمی که نزدیک به مسیر سیل هستند یا به مسیر سیل خانه‌هایشان هستند باید خانه‌هایشان ترک بکنن تا زمانی را که این مسیر سیل درست ساخته نشوه و این پاککاری نشوه و اطرافش در دیوارای استنادی ساخته نشوه. مردم نباید در این ساحاتی که زندگی کنند تا زمانی را که این مسیر سیلبر ساخته شوه و دیوارای استنادی گرفته شوه و منظم شوه. در اون صورت باز میتونن مردم زندگی کنند، در غیر از او خطرناک است. ولایت بغلان با داشتن منابع طبیعی وافر از فرصت‌های خوب جهت توسعه و انکشاف برخوردار است، اما نبود پروژه‌های درست مدیریت منابع آب، عدم مدیریت درست زباله‌های شهری، نبود پلان شهری به منظور اعمار خانه‌های رهایشی و پلان مناسب به منظور ایجاد پارک صنعتی طی 20 سال گذشته و مشکلات مردم در این شهر افزوده است. سیلاب‌های غیر مترقبه و گوناگونی که شاهد شما هستین میبینین، به اینا اکثرش که ما میبینیم اکثرتش با خانه‌های غیر معیاری به شهرها و همچنان به ولسوالی‌های دوردستی که شما شاهد این صحنه هستید که میبینین. کوشش ما است که در سطح ولایت بغلان الخصوص شهر پلخمره ساحای سبز پارک‌های تفریحی را کست ایجاد بکنیم و همچنان کوشش بکنیم که از جنگلات منابع طبیعی که به ولسوالی‌های دوردست وجود دارد وضع حفاظت کرده شد و همچنان که از حیات وحش است. سږ کال موږ په هیواد کې د شدیدو بارانونو او طبیعي پیښو شاهدان وو چې بغلان ولایت هم یو له همدې ولایتونو څخه شمیرل کیږي. یوازې بغلان ولایت کې زموږ 215 تنه هیوادوال شهیدان سوي او شاوخوا 1000 نور تنه مو ټپیان سوي دي. له دې څخه علاوه په زرګونو حیوانات او مواشي مو له منځه تللي او دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ د یاد ولایت چاپیریال د زراعتي مځکو ترانسپورټي سړکونو کورونو د اوبو رسولو شبکې ځنګلونه او د طبیعت ته هم سخته صدمه رسولې ده. د چاپیریال ملي ادارې له لوري په دې اړه تخنیکي ارزیابي ترسره شوې چې باید د یاد ولایت له خلکو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدګي وشي. د سیلابونو له امله ډېرې ویجاړې سوي کورونه د غرونو په لمنو او د سیلاب په مسیر کې پراته دي چې له همدې امله زموږ هیوادوالو ته زیات زیان اوښتی. د حکومت اړوند ادارې پر دې ټینګار کوي چې خلک باید له دې وروسته د سیلاب په مسیر کې د کورونو د بیا جوړولو څخه ډډه وکړي. د سیلابونو د راوتلو له امله په بغلان ولایت کې د اوبو رسولو شبکې قطع سوي. امارتي مسؤل ادارې د امکان تر حده هڅه کوي چې خلکو ته د څښاک د پاک اوبو زمینه برابره کړي او په دې برخه کې باید مرستندویه نهادونه او مؤسسات لازمه مرسته او همکاري وکړي. د بغلان ولایت د ښاري کثافاتو او زبالو د سم مدیریت لپاره د چاپیریال ساتنې ریاست د نورو مربوطه اداراتو سره هڅه کوي چې په پلخمري ښار کې یو مناسب ځای وټاکي تر څو ښاري کثافات او زبالې په درست ډول راټول او د مشکل ته د حل لاره پیدا سي. د صنعتي پارک نشتوالی یو بله ستونزه ده. حکومتي ادارې کوشش کوي چې د فابریکو د جوړولو او د هغوی د فعالیتونو د منسجم کولو لپاره یو مناسب ځای انتخاب کړي او په دې برخه کې رامنځته شوي مشکلات حل کړي. بغلان د ښو فرصتونو او طبیعي اسانتیاو لرونکی ولایت دی. په دغه ولایت کې په کافي اندازه اوبه شتون لري
مسؤل امارتي ادارات کوشش کوي چې د اوبو د سرچینو د مدیریت او کنټرول په برخه کې شته مشکلات مشخص او د شنو ساحو او تفریحي پارکونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. وروستي بیا وخته سیلابونه او بارانونه د اقلیمي بدلون منفي پایلې دي چې د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي. یو ځل بیا هم پر نړیوالو غږ کوو چې محیط زیستي مسایل مه سیاسي کوي. د اقلیم بدلون سره مبارزه مشترکو اقداماتو ته اړتیا لري او ضرر یې بشري ټولنه ویني. د افغانستان اسلامي امارت د چاپیریال ساتنې ملي اداره له نړیوالو نهادونو او مؤسساتو څخه غواړي چې دا مهال په هیواد کې بشپړ امنیت تأمین دی. د اقلیمي بدلون او نورو محیط زیستي برخو کې د پروژو تطبیق ته ښه زمینه مساعده ده. امیدوار یو چې په دې برخه کې ملل متحد او مرستندویه بنسټونه پروژې تطبیق او عملي کړي.